نو زما مازغه خراب دي. ته په ما انقلابي شعر زاړو انقلابي شعر لیکم نه. اوس راته داسې کار وکړې ضمیر صاحب چې یو څو خواږه نه سوالونه که دې نوره مې وکړه مړه دا اړه دې تش کا. نه نو دا خو زما سوالونه نه و، دا د دې خلکو خراب وکړه چې کم خراب خرابي. دا ده که نه چې اوس موږ څنګه مرکه وکړله لکه ستا د لهجه چې ډېره غوسناکه ده که نه، ټیک ده مینهناکه ده خو لکه غوسې والا دا څه وجه ده؟ زما دغه حال دی مړه تا سره زه پاتې نه شوم ارمانه، زه دقه شی یم نو. بل ملګری وایي که نه ورته وایه ستا شاعري زیاتره مسافرو په باره کې ده، نو ته مسافر پاتې شوی که د مسافرو په غم در سره لازمي لکه څه کوېسچن چې زما په غم ما سره سمه جاړي یو عادت زما د مور ښه نه دی، نو مسافر که ما کړی نه ده نو د مسافرو سره پاتې شوی ډېر یم. تاسو وګورئ نو ستاسو زوی زبیر چې دی ډېر په ټرینډینګ کې روان دی، نو دا ولس چې دی نن سبا ستا خیال څه دی چې زبیر خلک ډېر خوښوي که تا ډېر خلک خوښوي؟ والله دا خو به الله ته پته وي، خو که زبیر هم څوک خوښوي زما د مخه به یې خوښوي چې زما زوی دی، مطلب خو خلک ورسره مینه کوي. او نور زه وایم چې زه په دې ځي سټاپ شم او دله خدای الله لاره ورکړي وځي مخې ته. بل ځای کې اوس پوښتنه شوې وه زمانه ګډه وډه شو، خلک د یو دا پوښتنه کوي که نه چې زبیر مثال د اوس په لسم کې که نه چې دا ټایم د ده د سبق او یا تدریس دی، په دې ټایم کې چې ټیک ټاک فیسبوک دا هر څه دته اویلیبل دی، نو دا دته اویلیبل ښه دي، د ده خو بس زړه کېږي ټیک ټاک ته که نه، نو چې ستا سره یې پټ په موبایل کې ګوري، د ده سره یې ګوري، د ده سره یې ګوري، د ده سره یې ګوري، په دې کې بچی خرابېږي. خپل ښه دی که نه، زما د وړاندې دی، هر څه زما سره په موبایل کې هیک دي اصرار کړي دي، نوم شی چې څه کوي ما ته یې پته لګي. یو بد عادت ستا کم بدی شي؟ کم یو چې د زبیر مړه د بچي یو عادت هم په چا نه بوج کېږي، در یو عادت زما بدي شي دا چل چې کوي زما دا عادت بدي شي، دا ګوتې داسې څه کوي دا سړی دا ټقونه چې وباسي، بس دا مې ډېر دا عادت مې ډېر نه او تر ټولو نه خوښ عادت مو کوم؟ د ټولو نه خوښ عادت مې په ده کې دا دی چې دغه دا مړه بس ټیک دی نو بچی مې دی نو ټول عادتونه مې نور خوښ دي. اوس راته داسې کار وکړې ضمیر صاحب چې یو څو خواږه نه سوالونه که دې نوره مې وکړه مړه دا اړه دې تش کا. نه نو دا خو زما سوالونه نه و، دا د دې خلکو خراب وکړه چې کم خراب خرابي. تا ته پته شته اوس ته لکي مروت وتې دي پولیس وخی چاپې او یو پکې 1.5 سپایارې، نو هغوی په 2000 روپۍ غزل لیکي، د ده شاعر ته د 50 توپو سلامي پکار ده، د ورځې 1000 غزلې لیکي، هغه خلک اوري. نو زما مازغه خراب دي، ته په ما انقلابي شعر زاړو انقلابي شعر لیکم نه. اوس راته ترنم وکړې ټپې ترنم خوږې ووایې خو به ګورې ډېر مشکل په زمانه پس اوس به تاسو نظمونه هم نه لیکئ که نه؟ ورشه دا ستا وي که دوباره شروع که